بهلول باتمن پیژنئ. بهلول دانا یا بهلول لیونی چې ډیرو په خپل وخت کې ورته د لیوني خطاب کوي، خو ډیرو بیا ورته دانا لقب ورکړی و. نو بغداد کې د بغداد حاکم اعلان کړی و چې که زه داسې یو کابینه لرم، داسې یو قابله کابینه لرم چې هر ډول سوال د دوی څخه وکړي نو هغه جوابوي، او که څوک داسې پوښتنه ولري چې زما کابینه یا زما وزیران ونشي کولی چې هغه ته جواب ورکړي، زه د هغه پوسټ هغو ته واګذار کوم. نو د منطقې د اطرافو څخه خلک، دانشمندان، هغه خلک چې ځان یې پوهه بلل، هغه ټول راغله. هغه ځانګړې ورځ، هغه ځانګړي وخت چې ټاکلی و چې دا به راځي دربار ته، او په دې باندې به بیا هغه د دوی پوښتنې مطرح کېږي، او د وزیرانو لخوا څخه یا د ده د کابینې د غړو لخوا څخه به د هغو سوال جوابېږي. نو د وخت د دې حاکم وزیر اعظم چې و او محاکم، دا دواړه غلط خلک وو. یو وخت تر دې مخکې تر دې چې دا پوښتنه مطرح سي یا دا سوال و جواب مسله حاکم اعلان کړي، یو تجار خپله ځینې شتمني او تجاري اموال وزیر ته ایښې وه، د بغداد وزیر ته، چې زما پسې یو شمېر غله دي، غواړي چې پر ما حمله وکړي او زما څخه زما تجاري اموال واخلي، او زه تر تعقیب لاندې یم. زه د خپل تجاري اموالو د خپل شتمنۍ تا ته امانت پرېږدم، بیا په یو خاص وخت کې بیا راځم ستاسو تسلیموم. نو وزیر ورته لبیک وویل، د ده اموال یې واخیستل. څه موده وروسته کله چې تجار راځي چې د وزیر څخه خپل د اموال غوښتنه کوي، هغه ورته وایي چې کم اموال تا کله راکړي او څنګه. هغه محاکم ته عریضه کوي، محاکم وایي چې خپل شاهد راوړه، او شاهد خو نو یوازې خپله د یو وزیر مسله وه، څوک د ده په وړاندې شاهدي هم نه ورکوي. خو دلته مسله داسې راغله چې د حاکم د خوا څخه اعلان شوی دی. نو یو ورځ د اطرافو خلک را روان دي، راځي بغداد ته راځي تر څو خپل پوښتنې مطرح کړي په دربار کې. او په څنګ کې دا تجار چې یو وخت خپل اموال وزیر ته ایښې وه، نو دا سر یې کښته نیولی او داسې را روان دی. بیا د بلې ماف یو ړوند خر او یو غوږیپري ورسره دی. دې کې یو خرابي کې بهلول ناست دی او دې ته متوجه سي چې داسې یو سړی را روان دی، سر یې کښته اچولی دی، ډېر زهیر او ډېر خفګان او ډېر ژور افکار واخیستی دی. ورباندې غږ وکړي، خدای خیر کړي، ولې څنګه داسې؟ چې لږ ورته ښه په ځیر سي ویې پېژني چې دا خو هغه پلانکی تاجر دی چې ډېر وخت مخکې دا ده لیدلی و. نو هغه څه پوښتنه وکړي، خدای دې خیر کړي، ته خو پخوا ډېر ښه وې او دا اوس څنګه په داسې یو حالت کې قرار لري؟ نو هغه تجار ورته وویل چې ما خو خپله ټولې شتمني وزیر ته ایښې وه، وزیر ورباندې خوله پټه کړې ده او دغسې تاوان مې کړی دی، اوس بغداد ته راغلم. نو بهلول ورته وایي چې حاکم خو یو پروګرام په لار اچولی، پروګرام همداسې چې ځینې سوال جواب، خو ته داسې وکړه چې ستا څومره شتمني وه؟ هغه وایي دومره. وایي که هغه شتمني ستا سره تر اوسه وای، تا به څومره په هغه باندې ګټلي وای؟ نو هغه وایي دومره مې شتمني وه او که اوسه پورې زما په اختیار کې وای، ما به دومره پرې ګټلي وای. نو حاکم دا بهلول تجار ته وایي ته به داسې وکړې چې په پلانکي ورځ په پلانکي ځای کې به خپل بیا د بلې مافې دا خر ویسي او دغه قیمت به ورباندې کښېږدي. هغه ورته وایي ته لیونی؟ تجار ورته وایي دا خر په یو غوږ باندې یو غوږ یې پرېږدی او یوه سترګه ړنده ده، زه څنګه اوس په دې باندې دومره قیمت کښېږدم؟ بهلول ورته وایي زه چې څه درته وایم بس هماغسې وکړه. خو دا وایي صحیح ده. دی چې حرکت وکړي یو بل کس راسي چې اعتماد په نفس ډېر لوړ دی، وایي زه د علم خزانه یم او هر ډول پوښتنې زه جوابوم، او زه 3 پوښتنې لرم او روان ځم د حاکم څخه دا پوښتنې کوم. بهلول ورته وایي ډېر ښه، نو خو دی ولاړ سي.
هغه ورځ ټاکلې ورځ راورسېږي، ټول خلک راغلي، دا سړی بهلول ته وایي دا سړی حاکم ته وایي زه ستا د وزیرانو ستا د کابینې څخه 3 پوښتنې لرم. یو پوښتنه مې دا ده چې د ستورو شمېر څومره دی؟ بله پوښتنه مې دا ده چې د مځکې مرکز چیرې دی؟ او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې د مړو شمېر زیات دی که د ژوندیو؟ نو ټول هک پک چې اوس دې ته څه جواب ورکړو؟ هغه شخص چې دا 3 پوښتنې کوي دغه شخص چې مخکې د بهلول سره هم لیدنه کړې ده، نو وزیر جواب نه لري، حاکم جواب نه لري، نور وزیران جواب نه لري. دا سړی ورته وایي چې خیر زه تاسو ته تر سبا وخت درکوم، چیرې تر سبا پورې چا ما ته وخت را نه کوي نو زه د وزیر اعظم بس یا پوزیشن غواړم. خو بس ټول سره ورخطا سي، هیچا سره پوښتنه نشته، ټول سره یو ځای سي، جواب یې نه لري. نو ولاړ سي بهلول ته چې ولاړ سي وایي دغسې 3 پوښتنې دي کړي دي او که دا جواب نه کړو وزیر وایي نو زما څخه زما وزارت یا وزیر اعظم چې زه یم دا بس راڅخه اخیستل کېږي او دا خو بیا حاکم اعلان هم کړی دی. نو دې کې بهلول وزیر ته وایي د دې 3 سره پوښتنو جواب شته، خو که ته غواړې چې د دې 3 سره پوښتنو جواب سي ته به ولاړ سي داسې یو خر به پیدا کړي چې هغه یوه ستر ګړندی په یو غوږ باندې پرې او دغسې رنګ وسي او نور د بیې قصه کې به نه کېږي چې هر څومره بیه د هغه واخله، که چیرې وایه نه خلې نو ستا 3 سره پوښتنې نه جوابېږي. وزیر اعظم اول شوکه سي چې وایي خر واخلم او دا پوښتنې به خر جوابوي، هغه وایي او ښایي چې په پلانکي ځای کې هغه پیدا سي. نو وزیر اعظم سره د خپل سرتېرو ولاړ سي هلته تر څو خر واخلي. نو چې کله هلته ولاړ سي هغه نمونه هغه شی چې وزیر اعظم بهلول وزیر اعظم ته ویلو په هماغه نښو باندې خر پیدا کړي او چې کله یې پیدا کړي پخواني تجار څه پوښتنه کوي چې د دې قیمت یا بیه څومره ده، هغه ورته هغومره پیسې وایي څومره چې د ده ګټه او د ده پخوانۍ شتمني وه. نو په دې کې وزیر اعظم اول نه مني، خو چون بیا د بهلول خبره ور یاده سي چې په هر قیمت ورته به دا اخلي، نو بیا دا دی چې هغه خر واخلي په هغه ټاکلې ورځ باندې مجلس ته راوړي. مجلس ته چې راوړي شخص ورته وایي بهلول شخص ته وایي ته دې څه پوښتنه وکړه. شخص چې پوښتنه وکړي وایي د مځکې مرکز چیرې دی؟ بهلول وایي د دې جواب د دې خره سره دی او دا خر به اوس جواب وایي. نو بهلول د خره هغه غوږ چې سم دی هغه کښېکاږي، خر یو بغاره وکړي او خپل پښه داسې وټکوي. بهلول ورته وایي دا خر وایي چې د دې مځکې مرکز دغه ځای کې دی چې زما پښه ده، که نه منئ دا ځای وکیندئ. بیا دومه پوښتنه وکړي وایي د مړو شمېر زیات دی که د ژوندیو؟ نو بهلول بیا د خر غوږ ور وپیچي او خر یو بغارې وکړي. بهلول وایي دا خر وایي چې د مړو شمېر زیات دی، چون مړي خو مړي دي او دا ژوندي هم یو ورځ مري. او دومه پوښتنه هم جواب سي د اولې پوښتنې په څېر. درېیمه پوښتنه مې دا ده چې د اسمان ستوري څومره دي؟ بهلول بیا د خر غوږ ور وپیچي او خر یو بغارې کړي. بهلول وایي چې دا خر وایي چې د مځکې د ستورو شمېر زما د ملا د ویښتانو په اندازه دی، که نه منئ حساب یې. نو نه څوک هغه ویښتان حسابولی سي، نه د څوک مځکه کیندلی سي چې مرکز یې معلوم کړي او هغه بله د مړو په څېر باندې پوښتنه خو هم جواب سو. نو بیا بهلول یو ښه خبره دا کوي وایي کله چې حاکم داسې خلک اوسي جواب به هم خر وایي. نو